تازه خبر د خوست په فضا کې د بې پیلوټ الوتکې ګزمه. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه خبر ده. په خوست کې سیمه ییزې سرچینې د دغه ولایت په فضا کې د بې پیلوټ الوتکې د ګزمې خبر ورکوي. سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته منلي چې دا الوتکه سه شنبه د غبرګولي لومړی له سهار راهیسې د خوست په فضا کې ګزمه کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا الوتکه له کوم ځایه او څنګه د افغانستان حریم ته ننوتې ده. په وروستیو اونیو کې لوګر، پروان، کاپیسا، بغلان، نیمروز، کندهار، پکتیکا، پنجشیر، هرات او بدخشان ولایتونو د بې پیلوټ الوتکو د ګزمې شاهدان دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخه د لوګر محمد اغې ولسوالۍ په ښکارکلا سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې د برید کې د ځانګړي طالب جنګیالیو یو کمپ په نښه شو. په هغه برید کې د یو قوماندان په ګډون 6 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو دغه الوتکې د ګزمې په هکله څه نه دي ویلي، خو تر دې د مخه یې څو ځلې پر امریکا د افغان هوایي حریم د سرغړونې له کبله نیوکې کړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې